ایتا یعنی هغه حسنهن خایست هغه یعنی هغه ډیر زیاتې خایسته ولې نه الا ها ما هغه ملکت چې مالک شوی وي یمینو کا خیلاس دستا ان هغه ته په وینځو کې راشي نو هغه وینځوي وکان الله تعالی علی کل شیء په هر یو شی باندې رقیبا نگهبان یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تدخلوا من نوزی بیوتا کورونتا النبی د پیغمبر بیوت النبی کورونو د پیغمبر تا الا ها مگر اندا چې یؤذنا اجازت وکړلې شي لکم تاسو ته الا طعام د خوراک د پاره غیر ناظرینا چې نه انتظار کوونکی انا هو د پخلی چکنه روټي پخنه دا ان 13 وخت د مقام منځ پسې او تو رسېد مازدیګر او ناسي چودري روټي بخشي نو پیغمبر سره وخت دوم لري نشته او نه هغه څنګه چې هغه پیغمبر علی السلام کو چې ته ملمور شنو بتا سره کینیو د ملمخو ملمستیام دغه د ملمخو عموما په خوراک او په ملمستیا دومره زیات نه خوشاليږي لکه څومره چې ستا په ناس ته باندې خوشاليږي دا غسر کینی هغه سره غب شپ لګي خبره اترې وکي وغیرہ وغیرہ نو الله تعالی فرمایي چې اول نه منځي دومره وخت باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو سره په ناس تی باندې داغه وخت ځای شي دویم ولکن او لیکن اذا هر کلا دعیتم چې وبلل شي تاسو فدخلوا داخل شي فاذا بهر کلا طعمتم چې تاسو روټي اخري فانتشروا نبیا پریشان شي ان بیا لاړ شي ولا مستأنسین او تاسو مکینه ناست لحدیث د غب شپ د پارا روټي اخري نبیا بم نکینه اول نو وخت نه مزه او چې روټي وخوړې شي غنه بعد مې ساريګه او په دې موقع باندې زینب رضی الله تعالی عنها سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله رشتہ شوی و د نکاح په نو داغه د ولیمې دعوت کړو او بیا د صحابه کرام راغلی او ناغه ناس نو وخت پوري او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ته نشو ویل چې تاسو پاتې ان بشکا ذالکم تاسو د پاره کانا یؤذی ان تاسو د پاره دا خبره تکلیف رسئی النبی پیغمبر تا تاسو د غکار تکلیف رسئی پیغمبر تا فیستحیی نو هغه حیا کوي منکم تاسونا هغه شرمیږي تاسونا والله ولا تعالی لا یستحیی شرم نه کوي من الحق د حق بیانولنا حق بیانې کې الله تعالی تبارک شرم دې چې مالک ته حاکم دی واذا او هر کلا سالتموهن هر کلا چې تاسو سوال کوي د دې بیبيانو نه د خپل میندونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبيانه متاع عند سامان فاسالوهن نو غړی دوینا سوال وکي د دوینا من وراء پشاتا حجاب اند پردینا دې ته زېما چې به تاسو مخامخ زینا د پردینا شاته غي ته आवाज کوي ذالکم دا تاسو د پاره اطهرو ډیر پاکیزه خبره ده لقلوبکم تاسو د زړونو د پاره وقلوبهن او د غي د زړونو د پاره داسې طریقې سره کوي وما كان او ندی لکم تاسو د پاره انت عذو چې تاسو تکلیف ور کوي رسول الله پیغمبر ته ولا او نه اندا چې تنکحو تاسو نکاح کوي ازواجه د بیبيانو سره من بعده ورسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د وفات کیدونه د دې بیبيانو تاسو ته جایز نه دي چې مور ده د مور حیثیت د مور سره خدای غنه کیږي بیا نکاح ابدا همیشه ان بشکا ذالکم دا خبره تاسو د پاره کان دا عند الله تعالی پنځ باندې عظیما ډیر لویا دا الله پنځ باندې لویا ګناه وی بیا ان تبدو کچری تاسو ښکارا کوي شیئا شی او تخفوه او یې پټ ساتي فان الله بس بشکا الله تعالی کان ده بكل شیء په هر یو شی باندې علیما پوها ښکارا کوي مله خبر ده او کپټ کوي مله خبر ده لا جناح نشتا گناہ علیہن پدوی باندې فی آبائہن د دې پلارانو په بارکی ان دې کراوسی د پردین بغیر د خپل پلارانو په وړاندې نو خیر دی ولا ابنائهن او نه د دې زامنو ولا اخوانهن او نه د دې ورونو ولا او نه ابناء زامنو اخوانهن د دې ورونو ان ورارونه ولا او نه ابناء زامن اخواتهن د دې د خويندو ان خوريونه ولا نسائهن او نه د خپل زنانو سره ولا ما او نه هغه ملکت مالکان شوی دي ايمانهن خلاصونه د دوی واتقین الله او یریږي د الله تعالی نه او یریږي د الله تعالی نه ان الله بشکل تعالی
کان دے علی کل شیء شهیدا په هر شی باندې گواه وتقین او یریږي دا حکم الله تعالی دی بیان تو ور کوي او یریږي دی الله تعالی نه بشک الله تعالی دې په هر شی باندې گواه ان الله بشک الله تعالی وملائکته او داغه فرشتي یصلون اغي درود وای دعا کوي علی النبی په پیغمبر باندې یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنانو صلوا تاسم درود واستوي علیه باغ باندې وسلموا او سلام وای تسلیما په پورا یا په خې طریقې سره سلام ویل اللهم صل علی محمد الله تعالی درود وای او داغه فرشتي درود وای یو معنا خدای دې دا کړی دا چې دا الله تعالی په نور مجلسونو کې د الله سره چې کوم مناسب دي د فرشتو او د اعلی او دغه منشان سره الله تعالی باغی کې د دې ذکر کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویمه معنا یا مفاقت دا کړی دا مفسرینو چې کومه درود د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره اویل شینم الله دغه قبلای نه دغه چې ته یو دعا وکې اوس امین وایم نه دی مطلب موږ ته دواړه په دعا کې شریک شو نو هغه دعا الله تعالی قبلای او یو بل حدیث هم د یو څو حدیث هم تاسو اوري هغه یو حدیث ته حصہ داسې ده چې کومه دعا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود اون شي ویلې هغه دعا نه قبليږي او چې کوم باندې باقي کې درود ویل شي نو هغه قبليږي نو هغه هم دغه مراد شو چې الله تعالی ستاسو دعاګانې قبلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په درود ویلو کې او دا یو داسې عبادت ته چې په دې عبادت کې مونږ او فرشتي او الله تعالی د ټول شریک یو سره نور عبادتو کې مونږ سره الله شریک نه دی او نه فرشتي خو الله تعالی دادا سي یا به عجیب عبادت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل چې په دې کې مونږ سره الله تعالی ذات په خپل هم شریک دی بخاری شریف کې حدیث ته ابو العالیہ روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د صلات نه مراد فرشتو سره ذکر کول دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث ته بخاری شریف کعب رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې صحابه کرامو پښتنه وکړه چې یا رسول الله سلام طریقه خو مونږ تزددا چې پتا باندې سلام اچو السلام علیک ایها النبی وغیرہ دا خو مونږ تزددا خدا مونږ تنزدا چې درود ته باندې وایو دا درود مونږ څنګه وایو چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ابراهیمی هغه تلاوت کړو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد دغه درود په بخاری شریف کې په مسلم کې په نور احادیثو کې ذکر کړی شوی دی او دغه درود دي ټول نه بهترین دی او دې کې ټول نه لوی بهترین والے دا دی چې دا په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ځان لپاره خوښ کړی او دا ټول نه اعلی درود دی بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې ما باندې یو واری درود وایي په د باندې لس رحمتونه نازلېږي د الله طرفنا لس بد د ګناهونه معاف کیږي د الله طرفنا او لس درجه بد د اوچتیږي د الله تعالی طرفنا یو واری درود وینا سره او بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمذی شریف کې ده ابی ابن کعب نے روایت ده دا ډېر عجیب حدیث ده الله دې موږ تاسو په دې باندې پوي کی هغه فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه وکړه چې یا رسول الله ز په خپل دعا کې تا د پاره څومره حصہ کېدم دا څلورمه حصہ ډېرې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او فرمایل چې او ډېر ده خو کدنه ته زیاته کې نو دا بتا د پاره بهتري وای سیدا یا رسول الله ز په خپل دعا کې تا د پاره نیمه حصہ پرېږدم یعنی نیمه ځان د پاره نیمه تا د پاره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې او ټیک دا خو کدا ته دنه زیاته کې دا بتا د پاره ډېر فائدہ مني وای ما ولې چې سیدا بیا مې و عرض وکړ چې یا رسول الله کزه په خپل دعاګانو کې درې حصے تا د پاره دعا کما او یو حصہ ځان د پاره کوم نو دا به کافی وي ما د پاره بخوي وای دا خدا خو کته دینه زیاته کې نو دا ډېر زیاته بهتره وي وای ما بیا ویل چې یا رسول الله زب خپل دعاګانو کې صرف ستا باندې درود بوایم وای ابی ابن کعب ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کته داسي اوکي د څنګه چې ویلي نو ته به خپل غمونو نه نجات بیا مومي او تا ګناهونه به معاف کړل شي او هغه شی چې تا وخت نه ویل تعالی وتا ته بغیر د وختونو نه درکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د درود په دې فضایلو کې او په دې باندې ترمذی شریف کې دا حدیثو بل حدیث ته ترمذی شریف کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو دعاګانې کوي او باغ دعاګانو کې درود نه وي نو تاسو د دعاګانې زمکه نه اوخیږي او اسمان ته نه رسي معالج کی ترڅو بوله چې هغه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف شامل نشي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علی رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې ټول نه بخیل سره هغه ده تاسو کې ټول نه بخیل شوم
چې هغه په مخ کې زمانو واغستل شي او هغه ور باندې به درود شریفونه